سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. دغه نوې پروژه ده، تاسو به تمنیل لیدلی او دا د آیس نیټور اړوند ده. نو ټول ملګرو ته پته وي چې آیس نیټور مخکې کومې مایننګ چې مونږ کړی و هغه ټول خلکو له هغه ګټه او حساب ویډرا ورکړې وه. نو انشاءالله دا ډېر ګټور دی، ضرور پکې ګټه کړئ. نو ضرور مو خپل اکاونټونه جوړ کړئ، انشاءالله لنډ وخت کې به لانچ شي. نو مخکې KYC یا کوم نوي معلومات چې به راتلل یا لانچ کېده زه به معلومات در کومه په دې. نو تاسو به راشئ، په کمنټ کې به لینک وي، نو هغه لینک باندې به کلیک وکړئ. کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ هلته کافي ته لیکي، کاپي باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو کاپي پسې لاندې په ګوګل پلی باندې کلیک وکړئ. ګوګل پلی به هم ډایرکټ راولي او دلته به تاسو دغه اپ چې دی هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. خو هغه لینک ته لارې ضرور راشئ، همدغه زما د ریفرال لینک دی. نو تاسو چې هر کله په دې باندې کلیک وکړه، نو اوس مخکې ګوره دلته تاسو چې هر کله راغلی تاسو به دلته خپل ایمیل ادرس یا جیمیل چې ورته یوه خبره ده، دلته به تاسو دا کرخمه چې تا وکړه دلته تاسو خپل جیمیل ورکړئ، دا مایټ که. نو دلته به لاندې ګورئ، دلته تاسو ساین اپ باندې کلیک وکړئ. راشئ تاسو دلته به یو کلیک وکړئ. دلته هم چې کله کلیک وکړئ تاسو چې کوم جیمیل ورکړئ لاړ شو. اوس هغه جیمیل ته مونږ ته یو 3 کوډ ځي، نو هغه کوډ ځان سره یاداشو دلته لیکو. اوس زه راغلم جیمیل له همدغه جیمیل خلاصومه چې کوم هلته ما ورکړی و. دلته ما سره اوس بل جیمیل خلاص دی. ګوره دا حمیدالله په نامه جیمیل چې و دا ما خلاص که. دلته ګورئ په اثر کې د آیس چې لیکلی دغه ما ته راغلی دی، دې باندې اوس کلیک کړم د خلاصومه. نو یو 3 کوډ به مال راغلی، هغه باندې دا 513 کوډ چې ګورئ دغه 3 کوډ دی. نو دا زما ځان سره یاداشت که. هغه کوډ دلته زه لیکم 513. دا کوډ مو چې ولیکل دا لاندې ګورئ دلته به تاسو دا کوډ داخل کړئ. نو بیا به راشئ دلته به لاندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو وکړئ سینډ کوډ باندې. دا نیکسټ سټپ باندې به کلیک وکړئ، دا لاندې چې ګورئ دلته بیا به هم کلیک وکړئ، بیا به هم کلیک وکړئ تر څو پورې پاس کرښه سر ته ورسېږي. دلته به تاسو یو خپل نوم به ورکړئ. تاسو چې هر یو نوم دلته ورکړه، دلته زه اوس یو نوم ورکومه، دلته زه اوس یو نوم ورکړم. بلال مې ورکړ. راځم اوس په نیکسټ باندې کلیک کړم، دلته نیکسټ باندې کلیک کړم. خو دلته زما نوم وانه خېښ، نو زه اوس دا نوم یو څه غټومه، بلال شاداب به ورکړم. تاسو هم داسې ستونزې سره مخ شوئ نو نوم یو څه چینج کړئ. اوس راځم په همدلته نیکسټ باندې کلیک کړم، کلیک مې وکړ دا دی وشو. نو دلته اوس راځم لاندې په کمپلیټ باندې کلیک کړم، دلته به بیا راشئ کمپلیټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو به مخکې بوځئ. ګورئ تاسو هغه اکاونټ جوړ شو. دا نیکسټ سټپ دا ووایي هغه ځای نه پاس چې لیکي سکیپ کړئ، سکیپ حالی کړئ. نو کله چې دا سر ته ورسېده نو تاسو ورځ کې صرف یو ځل کلیک کړئ. دلته باندې SW چې لیکلی دی نو تاسو به دلته صرف یو کلیک کړئ. دلته ورځ کې راځئ دلته یو کلیک کړئ او دلته به تاسو سره هغه کوینونه غونډېږي. نو انشاءالله چې دا ضرور ګټه تکه وایس نیټورک کومه دوسه پروژه نه خپروي. نو انشاءالله چې دا سم دی. نو کله نور نوي معلومات راته زه انشاءالله ته خپروم. همدغه لینک پې په کمنټ کې ډسکرپشن کې به مې نو هغه ځای لاندې کلیک وکړئ، بیا به کاپي ووایي، کاپي پسې به پلی ګوګل ووایي، ګوګل پلی به ووایي. نو ګوګل پلی د لارې بیا به هغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کړئ. همدغسې طریقه مې ته وښوده. نو انشاءالله چې 5 منټه کې جوړولی شي اکاونټ. ډېره مننه.